الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دابل سورة فجر مکی سورة مصاب سورة نحل نزول پر لحاظ سره لسم نمبر سورة نازل رسل سورة لیل مخی بیان د مجازات وشو او بیان د معال د سعداو ذکر کا او د اشقیاو چې نیکان خلق به جنت ته ځي او د بشقیا به دوزخ ته ځي. په دې کې ذکر د هغه افعال ذکر کوي چې هغه موجب د پاره د معال د فریقین چې هغه کوم دی دوزخ او جنت او بیان د جزاء. موضوع دې صورت جزاء د اعمالو چونکه چې کوم دی په دنیا کې چې چا تکلیف تر کړي سخت تر کړي دا دغه دنیا سخت تکلیفونه دا نتیجه ده د پاره د اعمالو چې کوم دی. عموما دا قانون دی چې دنیا کې الله پاک ابتلا او امتحان کوي مصائب سړي باندې راوځي دا غي لپاره چې کوم دی دای چې دا گویا کې ګناه کړی د ګناه نتیجه ده صحیح بده. الله والفجر وليال عشر زمان قسم په سبب باندې وليال عشر په شپو لس باندې والفجر دین امراد مفسرین فرمای دغه معروف چې کوم دی فجر دی دا په خبره پوښتنه کې پوه نشي. الله زمان قسم والفجر په سبب باندې مراد سبا نه سبا د یوم النحر دی د اختر د شپې دا ولادي نه دغه سبا چې کله د اختر د شپې سبا راوخی دې خبره پوښ. دویم قول دا دی دې فجر نه مراد چې کوم دی مونږ د فجر دی. الله زمان قسم په مانزه د فجر باندې او یا دې مراد دا فجر چې کوم دی هغه فجر د عشرې اخري د رمضان دی. الله والفجر زمان قسم وایا په سبا د عشر اخر د رمضان خدای پاغه مې د قسم دی. یا مراد د فجر نه هر فجر دی یا فجر د یوم النحر دی یا مون سبا دی. دا ټول هغه امور دي چې دې ته امور محتم بالشان او دې الله ډیر لوی عظمت ورکړي دي. دې اخري عشرې چې کوم دی وايي فضیلت تاسو او اخرها عتق من النار دا هغه ورځ ده. او بیا فجر د یوم النحر چې په دې ورځ باندې حدیث مبارک راځي الله پاک د خپل قدرت مناسبه چې کوم دی اسمان د دنیا ته راکوزيږي او الله پاک چې سم ملائکې د سید المنتهى دا په دې شپه رالیږي ملائکې راولېږي او بیا زه په ځای جنډې ولګي او الله پاک چې کوم دی دوی ته وایي چې دې روزدار ته مبارکي ورکوي. دا روزدار مؤمنانو سره کې دې مصافحه کوي مبارکي ورکوي او نخي علامه ده چې په دغه سبا سار باندې د سړي د عزت د سي نرمي د سي خوشاله ځکه ملائکو سره مصافحه کوي. دا ملائکه چې مصافحه کوي دا څه نه کوي ځکه په دې روزدار کې د ملائکو صفت پیدا شوی. ملائکه خوراک نه کوي اسحاق نه کوي. نو دې روزه کې د مسلمانان مؤمنان داسې دي لکه ملائکه. ما په خبره خو پوه شي دا موږ تاسو چې غر کړی خو دې خېټې غر کړی یو خېټه ده یو په زمین د خېسره خېټه ده نو تاسو پوهیږئ یو خېټه ده او یو په زمین د خېسره خېټه ده دې دواړو دنیا غرق کړی ده. کدا دوه شیزونه نه وي کنه نو اوس موږ تاسو په حوالو ته یو ملائکه بیا ورپسې دا شي نه نو دا موږ چې څه نقصان دې په دغه شیزونو کې دي تاسو په خبره خو پوه شئ کنه یو خېټه ده. نو مراد د فجر نه هر فجر دی یا سبا مون د فجر دی یا چې کوم دی هغه فجر د وای کنه د اخري عشرې د رمضان دی یا د فجر د یوم النحر دی. وليال عشر زمان قسم چې کوم دی په غشپو لس باندې دینه مراد چې کوم دی لس په د ذوالحجې یا د محرم دی. والشفع الله زمان قسم په مخلوق باندې والوتر په خالق. شفع جفت ویل کیږي وتر طاق ته ویل کیږي
د شفع نه مراد مخلوق دی او د وتر نه مراد خالق دی یا د شفع نه مراد هغه مونږ دی چې هغه چې کوم دی شفع ده لکه مثال د ماخوستن منځ د مازیګر د ماسپښین د سحر دا شفع ده او وتر نه مراد چې کوم دی د ماښام الله زما دې قسم وي والشفع والوتر والليل اذا يسر زما دې قسم وي په شپه باندې اذا يسر چې کله دا ختم شي تیره شي تیره ویا هل فی ذلک قسم لذی حجر الله ویا اشتره په ذلک په دغه مقسم به کې قسم د پاره د خاوندان دو عقل چې چا کې لک شانتا عقل وی علم تر کې وفعل ربک بعاد تخویف دی ویا په ایثار د دنیا باندې چې دنیا ورا کړی دا دغه دا حال دی علم تر تنګور کې فعل ربک سکلی رب استبعاد په عادیان باندې ارما دا ارم دا بدل د عادیان نه دی ښا دا د چې کنده د نیکنو مخه ارم وای چې غا ارم دی دا د عادیانو چې کنده د نیکنو مو او یا دغه خار نوم دی ارم ذات العماد چې دا و خاون چې کوم دی وای دا چا د قدونو دغه عادیان الله پاک ډیر لوی قدونو والا پیدا کړیو قوت الله ور کړیو جسمانی التي هغه لم يخلق جنو پیدا شوی مثلها وشان دې په طول او په عمادت کې په بلاد په خارونو کې وسمود او دا سمودیان الذين جابوا الصخره چې دې به کې تراشل وای کانولا بالواد هغه وادي قرا کې دنه په کانو کې ځان د پاره څه جوړول کورونه جوړول ښا الله یو فرعون د قنګا فرعون چې خاوند می خونو یا و د عسكر ډیر عمادین لرل الذين كسان توغو دي زیاته تجاوز کړي په بلاد په خارونو کې فاکثروا فی البصار دي زیات کړي په دې کې فساد په دعوت د غیر الله فصب علیهم نازل شو بدی باندې نازل کوایا بدی باندې ربستا صوت عذاب یو نو عذاب ان ربک قینا نفسا بالمرصاد دا چې کوم دی وای په انتظارګاه د دوی کې دي معنا ينظر وایدی ته ګوري او باقی کوم دی په ترصد کې دي بالمرصاد فاما الانسان هر انسان نظام ابتلاه شکل وایا امتحان کوم بدبان رب ددو مع المعامله سو کی معامله د مختبر الله پاکرمه او دل اکرام کی په مال سره ډیر مال ورکی اولاد ورکی ونعمه او د نعمتونه ورکی په سبب د دی ويقول دی وای ربي اکرمن رب زما چې کوم دی وایا زما اکرام کو په نعمتونو باندې او اما اذا مبتلا هو چې کله د امتحان کې وای په قدر علی او کم کې بد باندې رزق انواع د رزق ويقول وای ربي اهانن رب زما چې کوم دی اهانت کو په خبره تاسو پوښي کلا الله یې چې دا سینه دا بل لا تکرمون الیتیم ومن کې تاسو اکرام نه کوي د یتیمانو ولا تحضون تاسو نتیزه وای وای په توامر کولم د مساکین سوق او تاسو تا کو تاسو خوري مال د میراث اکلن لما مختلف چې کوم دی وای صد مالنا اکل لما وانا بيدریغه انجام ته نه ګوري وتحبون المال حبا جما تاسو خو خوي هغه مال حبا جما فمحبت ډیر سره د دنیا محبت باندې غالب دی کلا حق ده اذا دکت الارض دکا الله چې کله چې کوم دی وایا حرکت کې د ازمکه په حرکت کولو معنا دا شولا چې کله دا چې کوم دی ختم شي دکت الارض دکا ټوټه ټوټه شي مرتن بعد اخرى بار وجاء ربک او راشي چې کوم دی عرش درسته والملك ملائکه علیہ السلام صفا تقریبا چې کوم دی وصفونه به جوړ کړي په سب در سب وجي او يومين رابشي په دغه بیانات په جهنم باندې يومئذ په دغه باندې تذکر انسان یادې به انسان وان له ذکر او د کوم ځای نه ویدر پر نصيحت او پیدا ورکول یقول دی مو یالتنی افسوس د ما قدمت لحیاتی چې ما مخکې کړی د پاره چې کوم دی د حیات ابدی اعمال صالحان سونه بخوي ويومئذ بدورن بني لا يعذب عذابه احد عذاب بنور کې الله پاک په شان د عذاب د هیڅ ولا يوثق وثاقه احد او نه تړي الله پاک په شان د تړلو هیڅ داسې نشي کولای کلک کلک به الله دې تړلي سخت عذاب الله دې تور دا کین شدت عذاب نه الله کلک کلک به تړلي او به راکاږي چې نه محشر ته ډیر په سختۍ سره یا ایت النفس المطمئنه دا ترغیب دی اخرت ته
دوی ته به وویل شي په وخت د مرګ کې یا ایتها النفس ایغه نفس چې کوم دی مطمئنه چې ته مطمئن په توحید د خدای باندې ارجعي واپس شه الى ربک هغه ثواب د خپل رب ته وای راضیتن چې ته به راضي په ثواب سره مرضیه او راضي کړه شي بهستان الله پاک په توحید سره پدخلی داخل شه په عبادی هغه بندگان زما چې کوم نیکان خلک دغه پړډل ودخلی جنت یو داخل شه دوی سره جنت زما ته معالن